ملګرو د مولانا محمد اکبر حقانی صاحب بیان مخې ته راغلو. یقین وکړه چې ډېر ښکلی بیان دی، ډېر مزیدار بیان دی. نو غوښتل مې چې تاسو سره هم شریک کړمه. راځئ چې په شریکه باندې واورو. ډېر ښایسته بیان دی، ډېر مزیدار بیان دی، او راځئ چې دا په شریکه باندې واورو. زما په خپله باندې ډېر زیات خوښ شو. رون رور روري ځکه د پارسی شعر دی. وی هر که برادر ندارد قوت بازو ندارد، هر که برادر ندارد قوت بازو ندارد. چې د چا رور نه نو وی د ده د مټو به زور هم دی، چې رور یې نه د مټو به زور دی. زور چې دی دا د مټو زور دی. او وی هر که مادر ندارد شفقت ندارد، او چې د چا مور نه نو په هغه به د شفقت لاس دی. مور شفقت ته او رور طاقت ته. چې رور د چا نه د ده به طاقت نه، او چې مور یې نه نو دا به شفقت نه. نو مور شفقت ته او رور طاقت ته. رور په وجه سړی ګڼ ښکاري، د رور په وجه سړی درون ښکاري. او حدیث مبارک کې راځي المرء کثیر باخیه، سړی د رونو په وجه ډیر وي. چې رور یې نو خلک وي ډیر دی او طاقت ته. نو د خدای د پاره دا رښتیا سي په معمولي خبرو مه خرابوئ. مال څه شی دی؟ خواږه رونه بیا یو بل ته غږ نه کوي. تر څومره خوږه رشته ده. نن موږ ته پښتو کې او په معاشره کې دا تعلیم میلاو دی. ترنه خبره پټه ساته ګورئ دا تربور